السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. هماغه راز چې الله تعالی مؤمنانو ته د دې زیری ورکړی و چې نږدې فتح او بریا تاسو ته په انتظار کې د الله تعالی نصرت او تایید او نږدې فتح د دې مؤمنانو ته زیری ورک. همدا انتظار مو درلودو چې انشاءالله یو ورځ به د افغانستان د ازادي جشن ماز هماغسې لکه چې 28 دی اسد، 26 دی دلو د بریتانیا د لوی استعماري ځواک له اشغال او سلطې نه د ازادۍ ورځ او د شوروي اتحاد د اشغال نه د ازادۍ ورځ دام والمنځلې دغه ورځې ته منتظر وو چې بهرني ځواکونه به ناټو او په راس کې امریکا له افغانستانه وځي. شرمنده، سرټیټي، نامراد او مات شوي. هغه ورځ راغله. تېره شپه امریکایانو خپل آخري سرتیري هم له افغانستانه وایستل. د شپې تیاره انتخاب کړی. د نورو انتظار دا و شاید چې نن به هم پاته وي او ماښام نه وروسته به خپل وتل پیل کړي. د وتلو لپاره هم لا خلک منتظر وو چې احتمالاً رسماً به وي او ټول به خبریږي او دلته به اعلان کېږي چې نن امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. د شپې به نو بیا تاسو څنګه دا بریا لمانځي. داسې ونه شو. د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د اشغال پای ته رسېدو مبارکي وه. خپل ملت ته هم چې ډېرې ستونزې او کړاوونه یې وګالل، ډېرې قربانۍ یې ورکړې. اوږد جنګ، نابرابره. خپل ملت ته هم، مجاهدینو ته هم، هغه چې دا اوږده موده یې نه یوازې دا 20 کاله بلکې تر دې وړاندې هم ویلی شم په دې 250 کلونو کې منتظر وو د همدغسې ورځې را رسېدو ته. هماغه چې 250 کاله وړاندې هم د کابل په جادو کې دا شعارونه ورکول چې مرګ بر استعمار شرق و غرب، مرګ په امریکا. زموږ په غونډو او جلسو کې به هم چې هر څه به مو غوښتل هم چې کنټرول شي، بس دا شعارونه به مسلسل اورېدل کېدل. مرګ بر امریکا، مرګ بر انګلستان، مرګ بر روسیه. د ټولو ته د دې بریا او د بهرنیو ځواکونو د وتلو مبارکي وایم. دا نږدې یوه پیړۍ کېږي له دریو زبرځواکونو د ازادۍ 3م فصل اوس پیل کوو. بریتانیا د نړۍ ستر زبرځواک چې سیال او حریف و رقیب په دنیا کې نه درلود، دلته په افغانستان کې مات شو او له همدې ځای نه زوال پیل شو تر هغه چې له ټولې نړۍ نه یې ټغر ټول شو. شوروي د خپل مستي اوج کې افغانستان ته راغلی د یو معبر په توګه، دلته د تل لپاره د پاتې کېدو په توګه نه بلکې یو معبر مخکې به درونه په د ټولې سیمې په مسلط کېږي، خلیج به هم نیسي.
او بحر هند ته به رسېږي. هغه هم له ماتې سره مخامخ شو او د همدغو مظلومو بېوزلو فقیرو افغانانو په لاس او له همدې ځای نه زوال پیل شو. نن د اتحاد شوروي په نامه څه په د ځمکې په سر او په نقشه کې نه ګورو. شپږویشتم د دلو موخه هم ولمانځله، که څه هم په دې 100 کلونو کې کمرنګه وه او وجه هم دا چې دلته همغه د شوروي اتحاد بډیسي په قدرت کې شریک وو. هغوی نه غوښتل چې دا تاریخي او ستره ورځ دی شان او لوړ شان سره او په پرتمینه توګه ولمانځله شي او اکثرا یې لمانځل داسې وو لکه چې د یو والي او د وزیر د زوی د واده په اندازه هم نه. دا دی د سنبلې نهمه د دنیا ستر ځواک، ستر نظامی پکت ناتو او له ګڼ شمېر نورو مرګرو ملکونو سره آخرین ماډل وسلو سنبال، هغسې وسلې هم چې د نړۍ په جنګونو کې تر دې وړاندې نه دی استعمال شوی. راغله افغانستان یې ونیولو، 20 کاله وجنګېدل، په میلیاردونو ډالر یې مصرف کړه، ولی خپل هیڅ هدف ته ونه رسېدل، ناکام او سرټیټ له افغانستانه وځي، د غلو په څېر وځي. خو له ازادي د کلمې په واقعي مفهوم فاصله لرو. داسې ګمان ونه کړو چې هر څه تمام شوي، موږ واقعا ازادي ته رسېدلي. یعنې دا نه چې اشغال د بهرنیو حضور، د وسلوالو حضور او ازادي یعنې د هغوی ځواکونه له هېواده ایستل. ازادي تر دې نه ډېر پراخ ابعاد لري. لا موږ له واقع ازادي ډېره فاصله لرو. ډېر څه باید وکړو چې واقع ازادي ترلاسه کړو. اوس مو د مبارزې یو بل پړاو پیل کېږي، سخت پړاو، تر ټولو دروند او له ازموینو ډک پړاو. له بریتانیا موږ په ظاهر کې آزاد شو، خو کلونه تر نیمې پیړۍ زیات د بریتانیا بړیسو په موږ باندې حکومت کول. پاچایان هم په لندن کې ټاکل کېدل او حتی د پاچایانو معاشونه هم له لندن ورکول کېدل. یوه خو یې لا چې ډېر ستایل کېدو هم د یو موټر په مقابل کې، لکه نن یو لینډ کروزر دغسې په روزویل، د دې موټر په مقابل کې خپل ازادي، د افغانستان ارزښتونه، د هېواد استقلال، دا ټول تر پښو لاندې کړل، ضبط یې کړل، ویې پلورل. او چې له سفر راستون شو، بس نو غوښتل یې چې بس په یو شپو نیکټایي بربنډ کېدو او په دغسې ظواهرو باندې ځان اروپا ته ورسېد، د هغو په څېر شي، ترقي ترلاسه کړي. واقعیت دا دی چې انګریزان موږ وشړل، ملت قرباني ورکړل، اما د ملت جاهلو تحمیلي مشرانو د ازادي بیرته وپلورل. موږ په واقعي معنا له انګریزانو نه ازادي نه دی ترلاسه کړې. هماغه انګریزان په کمین کې وو چې تاسو ولیدو د ناټو له راتلو سره سم کله چې بریتانیا هم په دې فوز کې شریک و، نو ظاهرشاه یې موږ د بابا پسې راولېږو او غوښتل یم چې د حکومت په راز کې هماغه بریتانیا. شوروي اتحاد ته مو ماته ورکړه، ولی واقعیت دا دی چې موږ ازادي نه دی ترلاسه کړې. هماغه د شوروي بړیسې تر دا نن پورې په ارګ کې وو. دا نن پورې د ارګ اداره او د نظام او حکومت ټول اصلي واک د همدغو
کمونستانو په لاس کې. پرون شپه د امریکا آخري سرتیري هم له افغانستانه ووتل او ډېر روزل شوي افغان مزدور او د دوی جاسوسان هم له ځان سره انتقال کړل. هغه چې د افغانانو په ضد جنګولي وو هغوی هم انتقال کړل ځان سره. داسې ګمان ونه کړو چې بس قضیه پای ته رسېدله. زموږ مبارزې خپله نتیجه ورکړې ده او پای ته رسېدله. اشتباه به یې ده. موږ له نورو سختو ازموینو سره مخامخ. که ووایم چې اصلي ازموینه مو اوس پیل کېږي مبالغه مې نه ده کړې. اصلي مبارزه مو نن پیل کېږي. غرب نږدې 2 لکه افغانان له ځان سره بیولي. دا یې د زړهسوي په حکم نه دي بولي. دوی دومره بې رحمه دي چې 1 میلیون افغانان یې ووژل، 6 میلیونه مهاجر کړي، 3 میلیونه په داخل د هېواد کې اواره دي. آخري ورځو کې هم تاسو ولیدل چې هماغه ځای کې افغانانو وینې توی شي چې دوی ورباندې تسلط درلود. میدان هوایي کې چاودنه وشوه، 14 امریکایان هم کې وژل. هم امریکایانو د خپلو دې 14 ملګرو د غچ لپاره ډزې پیل کړې. تر 200 زیات زخمیان شوي دي او تر 100 زیات وژل شوي. د چاودنې مسؤلیت هم د دوی په غاړه ده او دا وروسته ډزې هم کړي دي دوی کړي. آخري دا د دوی د هغه ترحم او انساني عاطفې څرګند ثبوت دی. دا کسان یې د دې لپاره بولي چې له دې نه د مبلغینو په توګه استفاده وکړي، د جواسیسو په توګه استفاده وکړي او حتی د کرایي جنګیالیو په توګه ترې استفاده وکړي په راتلونکي کې. دې هر یو ته په فیسبوک مختلف ادرسونه جوړوي. بیا کله د دې 2 لکونه له هرو 3 نه له 4 نه 1,50,000 کسانو نه زیات کړي چې کولی شي تماس ونیسي، یو څوک توجیه کړي، یو دروغ جوړ کړي، یو ښکنځله وکړي. فیسبوکیان اکثرا د همدې لپاره استخداموي، بل څه د ویلو لپاره نه لري. له ښکنځلو نه وروسته پرته تاسو مخکې ولیدل دوی به د همدې لپاره استخداموي. تلویزیوني چلنونه به ورته جوړوي، تبلیغات به کوي، تماس به نیسي، خلک به تحریکوي، مظاهرې به کوي، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې به سړکونو ته راوځي د افغانستان په خلاف، د نظام د حکومت په خلاف. دا یې د همدې لپاره بولي. ارزان مبلغین، ارزان مفت وړیا زمین خرڅوونکي جواسیس او د جنگ لپاره هم چمتو چې راتلونکي کې ترې استفاده وشي د کرایي جنګیالیو په توګه. دوی د انسانیت او زړهسوي په نامه نه څه پېژني او نه پرې باور لري. یقینا چې دا د یوې اوږدې مبارزې وروستۍ پایلې او ورځې نه دي، بلکې موږ یو بل پړاو ته داخلېږو. په دې وروستیو ورځو کې چې څه وشول، ولسوالۍ آزاده شوه، ولایتونه آزاد شوه، خبره کابل ته راورسېده. ډېر سرې یو په بل پسې حکومت خپله سلطه له لاسه ورکړه. نه دلته چا د دې تصور کولی شو او نه حتی سپینې ماړی کې. تاسو به اورېدلی سي جو بایدن مقرر ویل چې د افغانستان پوځ 3 لکه نه زیات دی، موږ ورته وسایلو تجهیزات ورکړي، روزلی هم د مقابلې او د مقاومت توان لري. دې ته ورته خبرې کولې. طالبانو شمېر کم ده، د حکومت د نظامی او امنیتي ځواکونو په پرتله د طالبانو شمېر کم ده، د مخالفینو شمېر کم ده، توان د دې لري چې مقاومت او مقابله وکړي. خو چې کله یې وروستۍ شپې ورځې ولیدلې نو بیا یې ویلې چې اشرف غني موږ ته دروغ ویلي. کېدای شي په دې باور وکړو چې جو بایدن یوازې د اشرف غني په خبرو دوکه شوی ده؟ کېدای شي. دلته په لکونو جواسیس هغوی درلوده، په لکونو.
په هر دفتر کې درلود، په هر ناحیې او حوزې کې درلود. دې ټولو دوی ته مقرر مفصل معلومات ورکړل. په امنیتي ځواکونو دوی روزلي وو، تربیه کړي وو، تجهیز کړي وو، انتخاب هم د دوی په لاس کې، روزنه هم د دوی په لاس کې. له دې ټولو سره سپینه ماړۍ دومره بې خبره وه چې دا حکومت نشي کولی څو ورځې به دوام وکړي. موږ خو همدا ویل مو چې حتی دا نظام به د بهرنیو ځواکونو له وتلو نه مخکې شړېږي. همداسې وشول، واقعیت همدا و. دا خو پرېږده چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو نه وروسته دوی لنډه موده مقاومت نشي کولی. ویل مو چې ډېر به یې د امریکایي ځواکونو له وتلو نه وړاندې له افغانستانه تښتي. په هر موده چې هغوی هم پوهېدل. په هر صورت د دوی د انتظار خلاف حوادث راغله. ځینې به یې پوهېدل هم، تمه یې دا وه چې شاید داسې ونه شي. ولې وشو؟ په دې مبارزې کې ټول افغان مؤمن ملت شریک و. اوږده مبارزه. دا مبارزه هم یوازې د 20 کلونو کې نه ده پیل شوې، تر دې نه وړاندې پیل شوې. په دې 20 کلونو کې هم څوک جنګېدلي دي، وړاندې روزل شوي. دا روحیه یې وړاندې اخیسته، دا د جهاد فکر دا یې مخکې نه اخیسته. په دې کې ټولو شهیدانو برخه درلودله. دا 4 لسیزې چې مونږ کوم شهیدان ورکړي او د اسلام په لاره کې وینې توی شوې، دا ټول په دې کې شریک وو. دا په لکونو زخمیان چې لاس پښې یې قطع شوي ده، هم خو له مبارزې نه لاس نه ده اخیستی. اوس یې احساسات او جذبات دومره ژوندي چې موږ د هغوی په نسبت احساس حقارت کوو. مزید قرباني ته هم چمتو. مهاجرین 6 میلیونه مهاجرین د اتحاد شوروي د سلطې او اشغال په دوران کې، او نن هم موږ بهر کې تر 6 میلیونه زیات مهاجر لرو. دا ټول شریک دي. دلته رانغله، دښمن ته تسلیم نه شول. په هماغه ستونزو کړاوونو کې د هجرت په حالت کې صبر کړی. ټول مجاهدین، هغه چې له محراب نه یې سنګر جوړ کړی، هغه چې له خپل دفتر نه یې سنګر جوړ کړی، په مرکو کې یې هم د اشغالګرانو غندنه کړې او د هېواد ازادي یې غوښتې، او ویلي دي چې تر څو اشغال وي امنیت نشي راتلی. د جنګ اصلي عامل اشغالګران دي. د دوی له وتلو پرته افغانستان کې ارامي نشي راتلی، جنګ پای ته نشي رسېدلی. هغه چې سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، له د دې نهضت، د اسلامي نهضت له پیل نه وروسته هم د کابل په سړکونو کې سترې سترې پرتمینې مظاهرې او په هغوی کې مسلسل همدغه شعارونه ورکول چې مړه دي شرقي او غربي استعمارګران. هغه علما چې په همدغو وروستیو میاشتو کې شهیدان شوي، ترور شوي، د ارګ شاوخوا کې ترور شوي، یوازې د همدې کال په دغو تیرو میاشتو کې شاوخوا 1000 علما ترور شوي. ما ته یو طالب په یو درسي حلقې کې ویل چې پورته شو د سوال او ځواب په وخت کې غوښتل یې څه ووایي، ستونی یې نیول شوی، خبرې نه شوی کولی، اوښکې یې تویېدې. او ویل یې چې زما 15 استادان د بخاري، د تفسیر، د استادان په دې څو میاشتو کې ترور شوي. د یوې مدرسې یو طالب درسي حلقې کې همدلته هغه ځای کې موږ درسي حلقه وه، پورته شوی هم دا خبرې کړې. په ډېر تکلیف دی په خبرو پوه شوي، ستونی مې نیوله، زړلې چې په څو میاشتو کې یوازې زموږ د مدرسې 15 مدرسین شهیدان شي، زما مدرسین شهیدان شي. اوس چې زه د بخاري مخې ته کښېنم هغه راته یاد شي، سبق نشم ویلی. دې ټولو په دې اوږده جهاد کې او په دې بریا کې برخه درلوده، په دې کې شریک. الحمدلله نن د دې ټولو ارمان ترسره شوی. نعره تکبیر! یوه برخه یې پاتې برخه به هم ترسره کېږي انشاءالله. یوه برخه
چې موږ د امریکا د وتلو شاهد دا ورځ به ان شاء الله په پرتمینه توګه لمانځو تاریخ اردو کې. دا جلسه د دې لپاره نه ده جوړ شوې. دا جلسه اصلا د کابل د نواحیو د مسؤلینو په غوښتنه د دې لپاره چې د وروستیو تحولاتو په ارتباط معلومات ترلاسه کړي چې موږ څه وکړو. فقط په دې خاطر دایر شوی. انتظار مو هم دا نه و چې دومره زیات به راځي او د دې ورځې د لمانځنو غونډه نه ده. لمانځ غونډه به انشاءالله په ډېره پرتمینه توګه ترسره کوو. هیله ده چې دا د شپږم ډلې په توګه ونه لمانځل شي بلکې تر هغه نه ډېره په پرتمینه توګه او تل نور هغه اته ویشتم د اسد هم له دې سره یو ځای کړو ځکه دا هغه دواړه د انګریزانو اشغال دا دواړه د انګریزانو له سلطې د ازادۍ وه. موږ به دا دواړه جشنونه یو وخت لمانځو او په همدغه نه هم د سنبلې به انشاءالله لمانځو. برادران و خواهران عزیز، امروز که ما به یکی از اهداف بزرگ خود نائل شدیم به لطف الهی فضل الهی، خروج نیروهای اجنبی از کشور با سرافکندگی دزدانه در تاریکی شب چه تعدادی در این مدت 20 سال دست دعا به بارگاه الهی بلند کرده و خواسته که شاهد روزی باشه که نیروهای امریکایی کشور ما را ترک میکنه و ما با آزادی برسیم. الحمدلله این روز تحقق یافت. اما همه کار پایان نیافته. مرحله حساس و مهم بعد از آغاز میشه. همه باید دست به هم بدهیم. تمامی افراد متحد به اسلام باید مشترکاً و در کنار هم برای رسیدن به آزادی واقعی، برپایی نظام اسلامی و تأسیس افغانستان آزاد و مستقل کار کنیم. نعره تکبیر! از همت و افغانی و نعره تکبیر شما امریکا و انگلیس در گریز شد آفرین. روسیه کردی پیمان ناتو در جهان، اما تجزری بر پلان و تدبیر شومشان حال شد انشاءالله افغانستان عزیز آزاد از کف امریکا و دیگر گرگانشان. سلامت باشید. اگر ما همه مشترکاً هم همه متحدین به اسلام مربوط به هر جناح و گروه اگر همه دست به هم بدیم و بتوانیم از این مرحله بعدی آزمون بزرگ سربلند و موفق بیرون بیاییم کار بزرگ خواهد. دیرم نمیتوانیم مگر به فضل و عنایت الهی. همه باید دست به هم بدهیم و در برابر توطئه ها بیستیم، محکم بیستیم. مطمئن هم باشیم اگر بر پروردگار خود توکل کنیم و با بصیرت و در روشنایی ایمان حرکت کنیم. با بصیرت یکی از تقاضاهای ایمان همیست، یکی از نتایج ایمان همیست که به انسان بصیرت میبخشد. هر کار به تعنی و بصیرت انجام میده، با حکمت، با تدبیر. اگر در روشنایی ایمان جلو برویم باید مطمئن باشیم که بر تمامی موانع و تهدیدها چیره خواهیم شد. حزب اسلامی از انکشافات اخیر با کمال صداقت و قوت حمایت کرد و حمایت میکنه. با مردم هم گفت که باید به این انکشافات اکتفا کنه، از این باید حمایت کنه. در برابر کسانی که میخوان مشکلات خلق کنند باید محکم بیستیم. توطئه ها را باید مشترکاً خنثی کنیم. آنچه تحقق یافته آرمان فرد حزب اسلامی و همه ملت ما بود. این نهضت به می خاطر آغاز شد و این مبارزه طولانی را به می خاطر ادامه داد تا امروز. هدف عمده‌اش همی بود
خاتمه جنگ شعار ما بود و خواسته ما. جنگ را به می خاطر آغاز کرده بودیم که عوامل جنگ در کشور ما خاتمه بیاد، اشغال خاتمه بیاد، حکومت دستنشاندی اجنبی بساطش جمع شد، پایان اشغال، سرنگونی حکومت دستنشاندی اجانب، جمع شدن بساط جزایر مستقل که دشمن ایجاد کرده بود برای متلاشی کردن وحدت ملی ما به خاطر تجزیه افغانستان. مورهای بدنامی منحطره استخدام کردن، خریده بود، او را بزرگ ساختن، شهرت دادن، با القاب نوازش دادن، مسلط کردن بر مناطق، در حکومت، در ادارات دولت، در نیروهای امنیتی، برش مدال دادن. اما همه کارمانان کاغذی بودن، ساختگی و جعلی بودن. نعره تکبیر! نعره تکبیر! هدف استعمار تجزیه کشور و متلاشی کردن وحدت ملی ما. میخواستن جزایر مستقل را به می خاطر درست کرده بود که منتج شد به تجزیه افغانستان. و این را عادی نگیرین. ببینین که امروز در حالی که جنگ در همه کشور پایان یافته، نیروهای خارجی هم افغانستان را ترک گفتن، اما سنگرهای را درست کردن. این برای ما یک دستاورد است، دستاورد بزرگ. همین که میبینیم جنگ در همه کشور پایان یافته، خونی کسی نمیریزه. قبل از این هر روز 200 افغان کشته میشد، بیش از 200 افغان. الحمدلله امروز خون ریزی سلسلهش پایان یافت. نیروهای خارجی هم حضور نداره. حکومت دست نشانده هم سرنگون شده و بساطش جمع شد. امروز افغان‌ها خودشان تصمیم میگیرن که چگونه حکومت را بسازن، ترکیبش چی باشه، اهدافش، ختمشش، سیاست‌هاش داخلی و خارجی چگونه باشه. اینا همه دستاوردن. ما با می خاطر مبارزه کردیم، به اهداف خود رسیدیم. به می خاطرم از این وضعیت بلا قید و شرط حمایت میکنیم. از این دستاوردها و انکشافات بدون قید و شرط حمایت میکنیم. حمایت ما مشروط به این نیست که حتما حزب اسلامی در این حکومت سهم دلخواه خود را داشته باشد. با الفاظ سریع میگویم حزب اسلامی قطعا در پی نیست که در حکومت آینده حتما باید سهم فعال و پررنگ داشته باشه. در اون صورت حمایت میکنه، در غیر از این مخالفت میکنه. هرگز نه. به خاطر اقتدار نه جنگیده ایم و نمی جنگیم. اگر در ادارات دولتی افراد امین، صالح، صادق، متعهد به اسلام، اهل و با کفایت، آزاده، شایسته توظیف شود، ما به هدف خود رسیدیم. ما میره میخوایم. همون فرد ماست، عضو حزب است. به عنوان عضو حزب خود قبول میکنیم. به جای فرد حزب ما را ترجیح میدیم. ما اهل‌تر را ترجیح میدیم، هر کی باشه، مربوط بر جناح و گروهی که باشه. به آیت‌های طالبان هم را گفتیم، امی باید روحی فرد ما باشه. اگر از حزب در اداره کشور مقابله با حوادث و تهدیدها به کمک نیازمندن، حزب حاضر است. و اگر خود میتوانند کشور را اداره کنند، ما برشان دعا میکنیم و بدون قید و شرط حمایت میکنیم. اما این را همه درک کردن و میدانند که اداره کشور کار ساده نیست. و من یکی از مسئولین بلندرتبه طالبان در ملاقاتی که اخیراً داشتیم گفت که خب حزب باید در جایگاه شایسته قرار بگیره و طبعاً در حکومت باید سهم داشته باشه. امثالی و در کنار از این گفت که رفتم به وزارت داخله
دیدم یک وزارت بزرگی که از سر تا آخرش رفتن به پای دشوار است، باید با موتر رفت. و با خود گفتم که اگر همه امارت اسلامی تنهایی وزارت داخله را بتانه پر کنه و اداره کنه کافی است. تمام دولت را و حکومت را و وزارتخانه را کنار بگذاریم. یعنی که ما نیازمندیم، ضرورت داریم. ما همه احساس قدر میکنیم، همه که کسی با حزب دشمنی نکنه، همه که حزب را بر مبارزه سیاسی و اسلامی خود تحمل کنه و همه که افراد حزب به دلیل تعصبات قومی و نژادی و سیاسی و فکری کنار نزنه، محروم نکنه، چنانچه در 20 سال با حزب عمل کنه، چنانچه بعد از خروج نیروهای شوروی با حزب معامله شد. و ما الحمدلله خوب پخته شدیم، حزب اسلامی ازش خوب پخته شدیم. در 50 سال در حکومت شریک نبود. هر نیروی خارجی که آمده هدف اصلیش سرکوبی حزب بود. هر حکومت مفسدی هم که در اینجا از بیرون تعمیل شده، حزب اسلامی را به عنوان دشمن درجه که خود گرفت. نعره تکبیر! در دفتر تعامل نکرد، در سمت تعامل نکرد و پر سرکوبیش از این چیزی هم دریغ نکرد. اگر همین فضا هم تغییر بکنه و ما شاهد یک حکومتی باشیم که 300 داره، حوصله داره، تحمل میکنه و کسانی را هم قدر میکنه و که در این مبارزه نقشی تعیین کننده را داشته، آغازگر بوده، هم از لحاظ فکری هم از لحاظ نظامی و عملی آغازگر بوده. ما به هدف خود رسیدیم، چیزی بیشتر از این نمیخوایم. برای برادران عرض میکنم که با همین روحیه، با کمال استقامت، همین که نفس آرام میکشیم، فضای آزاد است، حرف خود میتونید بگوین، کار خود میتونید بکنید، همین هم کافی است. اینم غنیمت پیش بر. باور کنید که من از بودن در ارکی را ترجیح میتونم که در یک مسجد بزرگ امام باشم، در پانتون استاد باشم. معتقدم که میتونم از این طریق خدمتی بکنم که از ارک نمیتونم بکنم. این را بارها گفتیم، حتی به استاد ربانی گفتم که ما حاضر هستم مرگ به تو بگذارم، فقط چند شرط محدود دارم. کمونیست ها را از کنار دور کن، بر شهر خارج کن از کابل و یک اداره صالح بساز. من میرم به امام مسجد پلوخشتی میشم، اما را نسبت به این ترجیح میتونم که در حکومت شریک باشم. باور کنید به استاد ربانی هم زمان گفتم، امروز هم موقف ما نیست. مسئله مهم از نظر ما تأسیس حکومت نیرومند مرکزی مسلط بر اوضاع، قادر و توانمند به اداره کشور و یکی تمام ملت خود را در حکومت ببینه، احساس کنه که حکومت از خودشان است، بیگانه نیست، به اساس تعصبات قومی ساخته نشده، سمتی عمل نمی کنه، تعصب نداره، متحد به اسلام است، در خدمت مردم است، وابسته به اجنبی نیست. اگر همین یک حکومت ساخته شود، مسئله اساسی و مهم است. شعار فرد ما، هدف فرد عضو حزب اسلامی باید همواره همی باشه. بقیه امور، ترکیب حکومت و چگونگی مشارکت از نظر ما قضایای ثانوی هم. ارزشش دومی، ثانوی. یقینا اگر ما همه متحدین اسلام و تمامی مجاهدین مربوط هر گروه سیاسی مشترکاً بتوانیم از مرحله بعدی مبارزه و آزمون‌هایی که پیش رو داریم موفقانه بگذریم، کار بزرگی انجام دادیم. به تنهایی هیچ گروه قادر به مقابله با تهدیدهای جبهه مشترک کفر و نفاق که نمیگذارد و تحمل نمی کند در هیچ گوشه دنیا، مخصوصاً در افغانستان. در اینجا افغانستان آزاد، مستقل و اسلامی ساخته شد. همه در کمینه. میشنویم که ایده تلاش داشتن که امریکا اشتباه میکنن، نیروهای خود از افغانستان میکشن. باید برگردن. افراد عادی هم نه، بلکه کانگرسمن ها به هم اکتفا نمیکنن. میگوین که
امریکا باید پنشیر به رسمیت بشناسه. یعنی چی؟ یعنی که شیطان بزرگ از نو هنوز هم از عزایم شوم خود دست نکشید، هنوز در کمین است. یه تنها امریکا نیست، میبینید که فرانسه هم یک انسان شریر جنگ افروز را عضو یک کمیتی، یک مجموعی خطرناک جنگ افروز به نام 300 ایره فرستاده به پنشیر و یکی هم از پنشیرها در کنارش استاده و او را ستایش میکنه که حتی در زمان امیر مسعود هم در کنارش بود و ما را در جریان مقاومت هم تنها نگذاشت. از او یک قهرمان ساخته، از این جاسوس، انسان منفور جنگ افروز، از این یک قهرمان درست میکنه. به حد می ستایه که در افغانستان هیچ کسی را به او سویه ستایش نکرد. و حتی یک عضو استخبارات هند میگوید که صریحاً در مطبوعات ویدیوش هم نشر میشن، به احمد مسعود میگوید که ماهی 100 میلیون دلار تو را کمک میکنه، طیاره‌های جنگی هم در اختیارات میگذاریم، توپ و تانک هم در اختیارات میگذاریم، مطمئن باش ما در پشتت هستیم. این جنگ از بیرون تحمیل شده و ادامه‌ایش هم به دلیل سرمایه گذارهای هنگفت و بی‌دریغ از بیرون بوده. این جنگی مربوط به شبکه‌های استخباراتی بوده که بر افغان‌ها تحمیل شده. ما این مشکلات را پیش رو داریم، مشکلات بزرگ و وارد یک مرحله حساس دیگری، یک آزمون بزرگ دیگری شده. همه باید با اخلاص و صداقت به هم دست برادری بدهیم و در برابر تهدیدها مشترکاً مقاومت کنیم. انشاءالله همه توطئه‌ها خنثی خواهد شد و آرمان ملت مؤمن و مجاهد پرور ما حتما و انشاءالله در آینده نزدیک تحقق خواهد یافت. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.